بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې د یوټیوب چینل خوږو درنو لیدونکو هیلهمند یم چې روغ جوړ به یاستئ. د دې لړۍ دریم درس درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تېر درسونه مو زده کړي وي، خپلې حافظې ته مو سپارلي وي او په خپلو لمونځونو کې مو عملي کړي اوسي. کوښښ وکړئ چې درسونه در باندې ډېر نه سي. هر درس چې مونږ ویلې، که هغه فرایض دي که واجبات دي، هر یو د قرأت سره زده کړئ. داسې نه شي چې واجب د سنت سره غلط کړئ، مکس یې کړئ، یا هم فرض د بل څه سره مکس کړئ. هر یو باید په خپل ځای کې اوسي. که چېرته فرض پاتې شي په لمانځه کې، مونځ فاسدېږي، مجبور یاستئ مونځ له سره وکړئ. که واجب پاتې شي نو سجده سهوي سره تاسو کولی شئ چې لمونځ مو تکمیل کړئ او جبران یې کړئ. خو که چېرته په یو مانځه کې سنت پاتې کېږي نو تاسو مکلف نه یاستئ چې یا مونځ د سره وکړئ یا مثلا سجده سهوه وکړئ. اکثره ملګري که چېرته سنت هم پرېږدي، یا د سهار لمونځ کوي یا سجده سهوه کوي، که یو مستحب هم پکې پرېږدي، دغه ورته عمل کوي. نو کوشش وکړئ هر شی وپېژنئ چې د هر څه حکم درته معلوم اوسي. نو ډېره پرحرفي نه کوو. په لمانځه کې ټول 14 سنتونه دي. سنتونه موږ مخکې تعریف کړي چې څه ته وایي. د سنت څخه مراد دلته همغه اعمال دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره ګڼلي وي او کړي اوسي. نو د سنتو کولو سره په لمانځه کې زموږ تکمیلوالی راځي، ثواب پې ګټو. او که چېرته چا نه په سهوه کې کوم سنت پاتې شي نو لمونځ کې کوم نقصان نه راځي، نه دی بیا سجده سهوه کوي، نه دی هم لمونځ بیا سره ګرځوي. او که چېرته یې قصداً پرېږدي څوک، بیا هم دغه لمونځ نه خرابېږي. خو دا ده چې هغه ملامتۍ لاندې راځي، ګناهګارېږي او هغه لمونځ خپل خوند و کیفیت له لاسه ورکوي. نو کوشش دې وشي چې کوم سنتونه چې په لمانځه کې دي هغه دې په دقت سره ترسره شي او باید ورته پام وکړو. نو راځو شروع کوو. لومړی د تکبیر تحریمه څخه مخکې لاسونه پورته کول دي. یعنې کله چې مونږ ویلې تکبیر تحریمه د مانځه لومړی رکن ده، کله چې مونږ تکبیر وایو، الله اکبر وایو، د الله اکبر سره به زموږ لاسونه پورته شي. نه باید لاسونه د غوږو ته نرمۍ پورې پورته کړي. او ښځې په دې کې مکلف نه دي، کولی شي هغوی لاسونه تر غوږو پورې هم پورته کړي. دویم د ښي لاس ایښودل پر چپ لاس د نامې لاندې، البته د سړیانو لپاره دي. کله چې مثلا مونږ نیت وتاړه، تکبیر تحریمه مو وویلې، نو ښی لاس به په چپ لاس باندې د پاسه ږدي او د نامې لاندې به دا خپل لاس نیسي. خو د ښځو لپاره بیا داسې نه ده. د ښځو د حیا د ساتلو په خاطر دا هغوی لپاره لازمه داسې ده چې هغوی د خپل لاسونه د سینې پر سر ږدي. همدغه رقم ته مثلا ښی لاس دې پر چپ ږدي، خو د نامې لاندې نه، بلکې د سینې پر سر به دوی هغه ږدي، تر څو دوی راټول اوسي او هغه د دوی حیا خوندي اوسي. دریم ثنا یا سبحانک اللهم ویل دي. کله چې مونږ نیت تړو او بیا لاسونه تر نامې لاندې ږدو، نو د سبحانک اللهم ویل دا چې دي په لمانځه کې سنت دي. څلورم تعوذ یا اعوذ بالله ویل دي. وروسته سبحانک اللهم نه چې مونږ کوم اعوذ بالله وایو، د هغې ویل چې دي دا سنت دي. البته په لومړي رکعت کې دې ته متوجه اوسئ، ډېری ملګري زموږ چې دي هغوی په دې کې غلطي کوي. په هر رکعت کې د اعوذ بالله او سبحانه ویل دا لازم نه دي، بلکې په لومړي رکعت کې هم ثنا ویل کېږي، هم تعوذ ویل کېږي، یعنی هم سبحانک اللهم ویل کېږي او هم اعوذ بالله ویل کېږي. خو بعدي مثلا که دویم رکعت که درېیمې که څلورمې، په هغې کې یوازې بسم الله ویل کېږي. دې ته مو پام اوسي. پنځم تسمیه یا هم بسم الله ویل دي، چې وروسته تر اعوذ بالله موږ بسم الله وایو. راځو شپږم تامین یا د امین ویل وروسته د الحمدلله څخه. کله چې مونږ الحمدلله پای ته ورسوله، نو په آخره کې باید امین هم ورسره اضافه کړو. کله چې د امام پسې ولاړ وی، نو کله چې امام الحمدلله صورت پای ته رسوي، نو مونږ ځان سره باید خفیه شکل سره امین ووایو. وهم تسمیه یا د سمع الله لمن حمیده ویل دي. کله چې مونږ په رکوع کې او د رکوع څخه جګېږو، نو باید دغه ووایو. اتم تحمید یا ربنا لک الحمد ویل دي. د سمع الله پسې مونږ هم دا وایو چې ربنا لک الحمد. نهم د رکوع تسبیحات ویل دي. کله چې مونږ رکوع ته ځو او هغه تسبیحات چې وایو چې سبحان ربی العظیم، هغه چې ده هغه تسبیحات سنت دي. لسم سنت د سجدې تسبیحات دي. کوم تسبیحات چې مونږ په سجده کې وایو هغه هم سنت دي. یولسم د تشهد یا اتحیات ویل په اوله ناسته کې دي. که چیرې فکر وي، موږ مخکې په واجباتو کې ویلې چې د دویمې قاعدې اتحیات یا تشهد ویل هغه واجب دي، خو د اولې قاعدې تشهد یا اتحیات ویل هغه سنت دي.
که چېرته د اولې قاعدې تشهد درڅخه پاتې شو نو تاسو مکلف نه یاستئ چې تر څو سجده سهو وکړئ، خو که چېرته دویم کې درڅخه پاتې شو بیا هلته سجده سهو لازمیږي، ځکه هغه واجب ده او دا سنت ده. 12 د فاتحې الحمدلله ویل دي په آخري 2 رکعتونو کې. که چېرته مو په یاد وي موږ په واجباتو کې ویل چې د فاتحې الحمدلله ویل په 2 لومړۍ رکعتونو کې هغه واجب دي، خو په 2 آخریني رکعتونو کې د فاتحې الحمدلله ویل هغه سنت دی. 14 د تکبیر تحریمه څخه علاوه د نورو تکبیرونو ویل، یعنی هغه تکبیر چې لومړنی رکن و د هغې څخه علاوه هر کله چې موږ یو رکن څخه بل رکن ته ځو د هغه تکبیرونو یا د الله اکبر ویل هغه سنت دی. 14 سنت چې ده تسلیم یا هم سلام ویل دی. کله چې موږ لمونځ پای ته رسو او سلام ګرځو نو دا هم سنت دی. نو دا و 14 سنتونه لمانځه. که چیرې له دغو سنتونو څخه یو سنت په سهو سره پاتې شي نو نه لمونځ فاسدېږي او نه سجده سهو لازمیږي، او که چیرته په قصد سره پرېښودل شي که څه هم لمونځ پرې نه فاسدېږي نو پرېښودونکی د ملامتۍ وړ بلل کېږي، لمونځ مو هغه کیفیت هغه خوند له لاسه ورکوي. نو کوشش وکړئ چې لمانځه کې که فرایض دي که مستحبات دي که واجبات دي د دې ټولو باید خیال وساتل شي تر څو زموږ لمونځ خوند پیدا کړي. راځو د لمانځه مستحباتو ته. مستحب هغه عمل ته ویل کېږي چې په لمانځه کې خوښ بلل شوی وي او د خشوع او خضوع سبب ګرځي چې هغه 14 دي. البته په شروط صلات کې 25 راخیستي دي، خو په نورو کتابونو کې 14 هم راخیستي دي. ما په همغه لنډون سره چې یعنی د شروط صلات کې چې څه راغلي هغه ټول په دې کې شامل دي، خو البته په یوه جمله کې ما څو مستحبات سره یو ځای کړي تر څو چې اسانه شي او په ذهن کې کښیني. لومړی لمونځ کوونکی باید په ولاړ یا قیام کې د سجدې ځای ته، په رکوع کې د پښو ګوتو ته، په سجده کې د پوزې څوکې ته او په ناسته کې یا قاعده کې سینې ته وګوري. دا مستحب عمل ده. که چېرته دغه مراعات شي باور په خدای وکړئ وایي تاسو هېڅکله توجه بلې خواته نه ځي، بیرون ته تاسو توجه بیا نه کوئ، نو دا ښه ده غوره ده چې دغه تاسو په نظر کې ونیسئ. دویم پرته د الحمدلله څخه د بل صورت پوره لوستل، یعنی غیر له الحمدلله څخه چې بل موږ کوم صورت لولو دا ښه خبره ده، غوره خبره ده چې موږ هغه صورت پوره ولولو. که چېرته نیم هم ولولو کوم باک نشته، خو که چېرته پوره ولوستل شي دا غوره ده. دریم د تکبیر ویل دی په قرار او بې د حمزې د کشولو څخه د مقتدي لپاره. کله چې مقتدي د امام پسې ولاړ وي که امام الله اکبر څونه اوږدوي هغه یې حق لري، یا مقتدي لپاره د حمزې یا د الله اکبر کشول او اوږدول نه دي پکار. الله اکبر دی وایو د امام پسې دی ښکته شي یا که پورته کېږي او که قیام ته راځي او که سجدې ته ځي. څلورم د لاسونو ایښودل پر زنګنونو د خلاصو ګوتو سره په رکوع او قاعده کې. کله چې موږ په قاعده کې یا هم په رکوع کې اوسو نو دا خپل لاسونه باید په دې ډول سره کېږدو چې ګوتې یې خلاصې اوسي. پنځم د ملا غوړول یا مستقیم نیول او سر برابرول د اوږو سره په رکوع کې. شپږم مستحب د سمع الله ویلو سره د سر پورته کول دي. کله چې د رکوع څخه پورته کېږئ نو سمع الله ویلو سره باید تاسو پورته شئ، داسې نه اوسي چې یو ته په پورته شي بیا سمع الله ویل، بلکې سمع الله ویلو سره باید سر هم پورته کړئ. وام مستحب کله چې لمونځ کوونکی سجدې ته ځي نو اول خپل زنګنونه بیا لاسونه بیا پوزه او په پای کې تندی پر ځمکه کېږدي. دغه ترتیب باید په نظر کې ونیول شي چې کله هم سجدې ته ځئ اول مو باید زنګنونه ولګېږي. ډېری ملګري اول یا لاسونه لګوي یا لاسونه یې لګېدلي نه وي، نو کوشش دې وشي چې اول زنګنونه کېږدئ بیا لاسونه کېږدئ بیا پوزه کېږدئ په ځمکه باندې، نو دا غوره ده او مستحب عمل ده. اتم مستحب د لاسونو لرې کول د بغل څخه په سجده کې دي. کله هم چې سجده کوئ نو کوشش وکړئ چې د خپل لاسونه د بغل څخه لږ فاصلې سره ونیسئ. نهم د نس جداوالی د ورنونو څخه، مګر ښځې به یې یو ځای کوي. څه معنی؟ کله چې تاسو سجده کوئ باید نس مو د ورنونو سره ټچ نه اوسي، باید ورسره یو ځای نه اوسي، خو ښځې د خپل نس د ورنونو سره ټچ کړي، یعنې همسې په حیا او عزت کې خپله سجده وکړي. یعنې د نر سجده باید په دا رقم ته اوسي چې هغه خپل نس د ورنو څخه جدا کړي، خو ښځې دې خپل نس د ورنو سره یو ځای کړي. لسم مستحب په سجده کې د پښو ګوتې قبلې طرف ته کول دي. کله چې موږ سجده کوو د خپلې پښې باید په دې رقم ته ودرو چې ګوتې د قبلې طرف ته شي. 11 په سجده کې د تکبیر سره متصل سر پورته کول. ډېری ملګري دا غلطي کوي، کله چې مثلا سجده کې اوسي الله اکبر وایي یا چې ښه راځي چې الله اکبر وایي،
نو کوشش وکړئ چې کله چې سجدې څخه سر پورته کوئ د پورته کولو سره متصل باید الله اکبر وویل شي. 12 مستحب په ځاني لمانځه کې د تسبیحاتو زیات ویل په دې شرط چې طاق وي. کله چې ځان ته مونځ کوئ که چېرته د سجدې یا د رکوع تسبیحات تاسو زیات کړئ مستحب د عبادت څونه زیات وشي ښه ده، خو په دې شرط چې طاق وي. 14 مستحب کله چې لمونځ کوونکی د سجدې څخه پورته کیږي نو په ترتیب سره اول سر بیا لاسونه او په پای کې باید زنګنونه پورته کړي. یعنې کله چې د سجدې څخه پورته کیږئ کوشش وکړئ چې اول مو سر پورته کړئ بعد هغې څخه لاسونه پورته کړئ. 14 مستحب په ناسته یا قاعده کې د کیڼې پښې غوړول او د چپې پښې درول. 15 په ناسته کې د ګوتو ایښودل په ورنونو باندې په خلاص ډول او د اتحیات ویل. یعنې کله چې موږ قاعدې ته کینو اتحیات وایو لاسونه باید په خپل ورنو کېږدو او ګوتې باید خلاصې اوسي. 14 مستحب د درود ویل پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې او بیا سلام اچول د ښي لورې پر ملایکو او خلکو بیا پر چپ لوري. یعنی په لمانځه کې درود ویل هم سنت دی، همدارنګه چې کله سلام اچوئ دا هم سنت دی او سلام مو چې کله ګرځاوه که ښي لور ته سلام ګرځوئ نو هغه ملایکه چې ستاسو په ښي اوږه باندې ناسته ده په هغې سلام اچوئ. هغه خلک چې ستاسو ښي طرف ته دي په هغو باندې یعنې تصور به کوئ چې سلام اچوم او که امام مو هر طرف وي په امام به هم سلام اچوئ. او همدارنګه چپ لور ته چې کله سلام ګرځوئ پر ملایکو پر خلکو که امام مو چپ طرف ته وي په لوري به هم سلام اچوئ. نو که چېرته له دغو یادو شوو مستحبو څخه کوم یو په لمانځه کې پرېښودل شي نو هیڅ شی نه لازمیږي او نه هم پرېښودونکی ګناهګارېږي مګر په کولو سره یې ثواب ده او د لمانځه ښه ادا کول دي. له دغو 14 مستحبو څخه نور د لمانځه بیروني مستحبات دي لکه د لاسونو مسح کول دي پر مخ باندې. کله چې مو سلام وګرځاوه یو ته په دا لاس په خپل مخ باندې چې مسح کوئ دا هم مستحب عمل ده. د مسنونو دعاګانو ویل دي. کله چې لمونځ کوئ ځینې دعاګانې شته د لمانځه د ویلو څخه وروسته نو هغه باید وویل شي. د آیت الکرسي ویل دي، همدارنګه د سبحان الله 33 ځله ویل دي یا د الحمدلله 33 ځله ویل دي، د الله اکبر 34 ځله ویل. نو دا و د نن ورځې درس چې موږ په دې کې د لمانځه سنتونه او مستحبات وپېژندل. نو کوشش وکړئ چې دا زده کړئ او په خپل لمانځه کې ورته پام وکړئ چې په لمانځه کې کوم سنتونه دي هغه باید وپېژنئ، کوم مستحبات دي په کومه مستحبات سره موږ کولی شو خپل لمونځ ته لاره رونق ورکړو ښایسته یې کړو تر څو الله تعالی ته د منلو وړ وګرځي. زموږ هیله او کوښښ به هم دا اوسي او زما هوډ هم دغه ده چې ډېری ملګري چې مثلا لمانځه کې مشکل لري او په دغه رکنونو او ارکانو کې مثلا فرایضو سنتو مکروهاتو ماتونکو باندې خبر نه دغه باندې وپوهېږي ځان وپوهوي. ځکه لمونځ د اسلام دویمه بنیاد او مهم رکن ده. د دې په کولو سره موږ کولی شو خدای تعالی راضي کړو، د دې په ښه کولو سره موږ کولی شو جنت وګټو، د دې په ښه کولو سره موږ کولی شو د ژوند ټول مشکلات حل کړو. مونځ یوازینۍ وسیله ده چې موږ کولی شو خپل فریاد پې الله تعالی ته ورسوو، الله تعالی توجه ځان ته جلب کړو، د هغه د موږ غږ واوري پې. نو د موږ مونځ باید با کیفیته اوسي، باید په پوره شرایطو باندې برابر اوسي. داسې مونځ نه اوسي چې یو عادت اوسي، داسې مونځ نه اوسي چې مازې یو غاړه خلاصول اوسي. باید مونځ هماغه رقم باندې اوسي چې کوم رقم په احادیثو کې ثابت شوی دی یا کوم رقم پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی یا هم اصحاب کرامو ادا کړې ده، په هغه رقم باید موږ خپل لمونځ ادا کړو. نو بلې ورځې ته انشاءالله چې د لمانځه مکروهات او د لمانځه ماتونکي موږ وایو تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.